سلامونه او نیکی هیلې ملګرو دا وګورئ که څوک خپل اولادونه پاکستان ته لیږي هغوی به دا هلي د آی اس آی غړي وګوره او دا بل وګوره دواړه یو ځای او دوی ته د ترهګرۍ او د افغانستان د خرابونې د افغانستان د سرک دشمني شفاخانې دشمني د افغان د ولس دشمني ورته ښیي ته آی اس آی وګوره او دلته دا نور وګوره ته دې دواړو ته وګوره دوی کم حالات شروع کړي تاسو باندې که وطن ګراني د خدای په لیازه افغانستان کې درسونه ووایي پاکستان ته خپل چې پاکستان مونږ او تاسو ته تباہي راولي مونږ او تاسو تباه کوي وژنیم نو د خدای په لیاز دغه ستاسو اولادونه خپل ځانونه جنت ته نه لیږي زما او ستا اولادونه وړي خپل ملک ایرا منډیګانې خلاصې کړي د اختر ورځې بدله کړې ده خپل ملک د دروغو مکه جوړه کړې ده خپل ملک د اختر ورځ بدله کړې ده خپل په ملک لال مسجد بمبار کړی دی 4000 کسان پکې وجلي دي او خپل ملک هیرا منډی نه ګوري نه تیاری ویني نه پوجیان ګوري نه آی اس آی ګوري دا تیاری پیلوټان دا ټول وړاندې دي خو دلته افغانستان ته دا زناور را لیږي او دوی ته وایي چې افغانستان کې هر انسان کافر دی هر انسان واخلي مړی کوي او تاسو جنت ته ځئ نو د خدای په لیاز که تاسو وطن سره مینه لرئ او که تاسو د دې د افغانستان سرتیري دا جنتیان دي دا ځکه جنتیان دي چې دا خپل وطن ساتي دا حیات چې د پاکستان قطر نه راغی دا یو لار پاکستان ته بل راغی افغانستان ته آیا څوک افغان دوست شو څوک وطن ته کار کوي راځي ملګرو ټول یو لاس شي د افغانستان نظام زمونږ فایدي زمونږ د زړه سر دی هر هغه د هیرا منډی دلال او هغه دا وګوري دا حل دی دلته دی ته قرآن نه ښیي دی ته انتحاران ښیي دی ته وجنې ښیي دی ته قتل و قتال ښیي دی ته اسلام نه ښیي دی قرآن شریف ختم کی خو بسم الله معنا یې ورته نه ښودلي ملګرو ډېره مزاحمه نه کېږم که ځان ته افغان وایي شعر کوي تر څو د دی اصلي څهره معلومه شي ټوله دنیا ته ملګرو ښه وختونه الله په امان سلام علیکم